افسوس خبره دا ده چې کله زنانه په کورونو کې اوسېږي نو ډېر خیرین خیرین به ګرځي ښه د انسان د نارینه او د ښځینه اندام عورته یوازې د هغې تصدیق او تکذیب کوي نور زنا خو اول نه شروع وي نظر چې غلط استعمال شي یعنې پردو ښځو ته وکتلی شي نو د شیطان بیا په دې نظر کې تمه پیدا شي چې اوس به دا نظر ورخښ کړي اوس به دا نظر ورخښ کړي اوس به نظر ورخښ کړي او د نفس زنا دا ده چې نور خلک په خیالونو کې ګرځي او تمناګانې کوي د بد نظرۍ فتنه د ټولو فتنو جرړه ده همدې نه شروع کیږي نو خپل نظر هغه په حفاظت کې وساتئ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين والمرسلين إلى يوم الدين رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسلك مسلكهم وترسم خطاهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحققين والعلماء الربانيين والمجاهدين المخلصين إلى يوم الفصل والحساب والجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کودرو خان لر ټولو قدرمنو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکات دا د یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار ستاسو په درانه خدمت کې په دیني خپرونه کې له تاسو سره ستاسو په چوپړ کې یم زمونږ نننی بحث هغه د زنانو خویندو د کور نه په وتلو کې چې بعضې شرایطو باندې بحث کړی و د هغې نه څه پاتې حصې باندې دی مقصد زمونږ دا وي چې خویندې د ضرورت دپاره که چیرته د کور نه وځي جایز دی خو لیکن شرایط لري په هغې شرایطو کې څه ویلی شوي وو څه پاتې وو نو په هغې باندې م سره بحث شروع کړی دی دپاره چې دا زمونږ ستاسو د پوهې سبب وګرځېږي په دې کې ګوره څوک دا فکر ونه کړي چې مونږ چا پسې بد وایو یا د چا سپکوالی کوو الله دې نه کړي زمونږ خویندې او میندې دي مونږ ته محترمې دي مونږ ته قدردانې دي مونږ وایو چې د شریعت د خوا نه په دوی باندې اعتراضونه شي او د شریعت په اصولو مطابق دی بیرون وګرځي دی الله قیمتي پیدا کړي دي نو قیمتي خلک به قیمتي عمل ادا کوي د هغې شرایطو نه څه پکې بحث شوي او تقریبا شپږم شرط د زنانو دپاره او بلکې دا د نارینهو دپاره هم دي خو لیکن زنانه ځکه یاد شو چې په دې بحث کې هغې هم سره تړلي نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک نارینه او ښځینه د داسې لباس نه منع کړي دي چې هغه لباس کې د کافرانو سره مشابهت راځي او یا کافران استعمالی نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک یو صحابي ولیده چې هغه هم دغسې کالي اچولي و چې هغه وخت کې د کافرو سره مشابهت و نبی علیه صلات وسلام ترې منع کړ ګوري بعضې خلک دا وایي چې د اسلام دومره سخت نه دی لکه بعضې ملیانو چې ډېر زیات په تنګ کړي یو مونږ وایو نه که دا دې اوکه کافر کېږي نه خو لیکن بهتري د اسلام دا ده چې د هغې نه ځان نوې طرف ته وساتي عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه فرمایي روایت د دې حدیث مبارک
عبدالله ابن عمر کوي رضی الله عنه. دی وایي چې رأي رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ثوبین معصفرین. رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په بدن باندې دوه قسمه کالي ولیدل، زیړ رنګ یو چې داسې زیړو غالبا چې په هغې وخت کې به د دې مشابهت د کافرو د کالیو سره راته نو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي یا عبدالله ابن عامر ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. بیشک دا د کافرانو لباس دے دا ما غندا. ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. دا د کافرو کالی دی دا ما چوا، یعنی لباس دا غوی غنده دے. امام مسلم رحمه اللہ دا روایت ذکر کرے پا کتاب اللباس والزینہ کے. دی باندې مونږ تاسو فکر وکړو. باب تړي امام مسلم رحمه الله کتاب اللباس، بیا ورپسې باب تړي باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر. داسې دا روایت ذکر کړی دی مستدرک، صاحب د مشکات هم ذکر کړی دی، صاحب د مسند احمد هم ذکر کړی دی. او همدغسې بل روایت کې دا عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ما یو دو قسم کالی ولیدل زما په وجود کی چاغی کی، یا دو قسم رنگونه موجودو، یا کالی آغسیو. وی ما تا رسول اللہ مبارک ویلی آیا مور دی تا تا امر کڑے چی دسی کالی واچوا؟ ما ورته ویلی چې یا رسول الله وی منظم. خبره مې ورته وکړه، وی چې وی سوځوه. نو د هغې جامو نه چې کوم د کفارو سره مشابهت راځي د هغې نه ځان وساتئ. افسوس خبره خدا ده چې بعضې خلک هغې همغه لباس کوي، که ته ورته وایې چې داسې مه کوه نو صحیح ده چې بیا دا یو انسان وایي زما عذر دی داسې استعمالوم، نو خو مشکل نه لري، عذر دی. دی به درته زر ووایي نه صاحب هغه ستانه لوی عالم دی، هغه پوهیږي. مثال په توګه باندې په دې ټای باندې په دې باندې علماء کرام رد کوي، ځکه وایي دا جامه د هغوی ده. مسلمانانو جامه کې خدا نه وي، اوس چې د هغوی جامه ده نو بعضې مسلمانانو خپل کړه که یو انسان یې واچي په غاړه باندې کافر نه دی، مګر د بهترو خلکو سره خدا نه جوړیږي که نه. بیا بل طرف ته دا افسوس خبره دا ده چې څوک استعمال کړي نو بیا د دوی مشر وي، د هغې ډلې راپاسې دی دپاره د روا او د جواز لارې ګوري. خیر دی، مشکل نه لري. نه د الله بنده دین اسلام چې څه شی وایي باید په هغې باندې زم عمل وکړم او ته عمل وکړې. انسان دی ګناهونه ته کېږي خطایانې، خو یو څیز ته بیا د خطا په نسبت باندې ګوره. بلکہ دا خو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی. روایت د سنن ابی داود دے، پا کتاب اللباس کی دا روایت ذکر کی، صاحب د مشکات ہم ذکر کرے دے، صاحب د مسند احمد ہم ذکر کرے دے، صاحب د شعب الایمان ہم ذکر کرے دے، صاحب د مصنف ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین دی طول محدثین ذکر کرے دے. رسول اللہ مبارک فرمائے من تشبہ بقوم فہو منہم. چاچے دی او قوم سر داغی پا مخصوص و اعمالو کے مشابہتو کا نو دا بدا مغی خلقو پر ڈل کشمار لے کی گی ذکر داغی سر مشابہت کردے دے، شکل و صورت داغی غندے جوڑ کردے دے. علامہ طیبی رحمہ اللہ فرمائی د مشابهت نه مراد عام دی، که هغه په شکل کې وي یا په صورت جوړګولو کې وي، که په اخلاقو کې وي، او که د دوی په خاصو مذهبي طریقو کې وي. صاحب د مرقات المفاتیح ملا علی قاری رحمه الله د دې حدیث مبارک په تشریح کې ذکر کړی دی من تشبه بقوم.
شرح ورپس ذکر کئی من تشبہ بقوم کے خبر کی اے من شبہ نفسه بالکفار مثلا فی اللباس وغیره او بالفساق او الفجار او باہل التصوف والصلحاء الابرار کچا مشابہت دا کافر سره د خپل ځانو کا مثال لباس داغوی غندی جوړ کا یا کار داغوی غندی جوړ کا یا فسق داغوی غندی کی یا فجار د ځان نه جوړ کړ داغي اعمال په ځان کې راوړل او یا باهل التصوف والصلحاء الابرار یا د نیکانو سره خپل مشابهاتو کا اهل تصوف سره ځان برابر کا متصوفانه ګوره تصوف فهو منهم نو دا به د هغې نه شمارلی کېږي مطلب دا که چا د نیکانو هغه اعمال ترسره کړه نو هغې به د نیکانو سره پاسیږي او چا چې د بدانو اعمال ترسره کړه هغه به د هغوی سره پاسیږي بیا ورپسې وی فهو منهم ای فی الاثم والخیر که په خیر کارونو کې د چا تابعداري وکړه نو د خیر خلکو سره به پاسیږي او که په بدو کارونو کې تابعداري وکړه بدو خلکو سره به پاسیږي قال الطيبي رحمه الله علامہ طیبی رحمہ اللہ فرمائی هذا عام فی الخلق والخلق والشعار وی دا خبر عام دا رسول اللہ مبارک عام خبر کڑی دا کچا اخلاق داغی غندی جوڑ کڑا او یا خپل صفات داغی غند جوڑ کو یا داغی شعار راواغست خپل شعار وگرزول دا ټول پا کشمار دی خوا دا گو رسما قول نده مشهور محدث ده ټول پی جنی نو باید چې مسلمانان د دین اجتنابو کی بعضی خبری دی سیدی آغا کار وړو کې وي خو تاوان ډیر غټي ګورا اوس مونږ تاسو ګورو کنه څومره مشابهت په مسلمانانو کې د کافرو پروت ده تشریح پسې بینوزار انسان چې ځان ته وګوري معلومات ورته کیږي بعضی ورونه دا اعتراض کوي ویزه خیر ده څه مشکل نه لري کلمه ویلې د مسلمانان یو منګ وایو سید مسلمانان الله تعالی دې په اسلام باندې مضبوط ولاره ګران اوروره مسله دا چې ایمان ګوره یو ونه دا نیک اعمال چې دي دا ګوره اوبه دي ورته که دا اوبه ورته ورکې نو دا بوټی به آبادي او که چیرته اوبه نه ورکې نو دا بوټی ان قریب به ده چې وچي نن که یو عادت د کافرو در کې راغی سبا به بل راغلی وي سبا به بل راغلی وي سبا به بل راغلی وي اخره کې به الله مکه ایمان نه خلاص شي کوشش پکار دی وم شرط دا دی چې کله زنانه د کورون نه وځي نو خپل زینت به بل چاته نه ښکاره کوي خپل ښایست به بل چاته نه ښکاره کوي ځکه رب العالمین جل جلاله فرمای ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها سورة النور آیت نمبر 1 کې رب العالمین جل جلاله فرمای نو زینت بچاته نه خی صاحب د فتاوی محمودیه جلد نمبر 20 کې ذکر کوي چې دا زینت بل چاته خودل دا د زنا دعوت ورکول دی ځکه د هغې زړه په لاس کې اخلي نو ځکه قرآن عظیم الشان فرمایي ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها نه د ښکاره کوي زینت هغه چې کوم ښکاره دي علما لیکي افسوس خبره دا ده چې کله زنانه په کورونو کې اوسیږي نو ډېر خیرن خیرن به ګرځي ښه چېرته زاړه کالي به ګوري هغه به په ځان باندې راواچي او واغوندی صاحب کله که څوک میلمه کور ته راشي او د زنانه ته وګوري میلمنه کور ته راغله زنانه ته یې وکتل هغه به دا فکر کوي چې دا خو ملنګان دي یا به د ملنګانو غوندې داسې جوړې اچولي وي زنانه او جوړې خو هسې پنځه شپږ رنګوي خو چې دا پکې پې د پاسه پیوندونه یې لګولي وي حالن کې شریعت دا وایي زینت به نه ښکاره کوي دا زنانه بل چاته مګر خپلو خاوندانو ته به یې ښکاره کوي الا لبعولتهن و آباء بعولتهن په کور کې به زینت کوي بیرون به نه کوي اوس چې په کور کې ګرځېږي را ګرځېږي نو ته به وایې که چېرته دا اتیا کلنه نیام کور ته راوستلې ده او چې کله بیرون وځي نو که بیا شپېته کلنه وي نو بیا 14 کلنه ښکاري دومره خواري وکړي نو حالن کې شریعت دا وایي چې بیرون به دا عمل دی نه ادا کوي ځکه بیرون د خلکو ته خپل زینت ښودل دا زنا طرف ته دعوت ورکول دی اتم شرط علماء کرام دا کوي وی زنانه به د خپل نظر او د خپل شرمګاه حفاظت کوي وزي بیرون خو د خپل نظر او د خپل شرمګاه حفاظت به کوي
قرآن عظیم الشان کے راضی سورة النور آیت نمبر 1 کے رب العالمین جل جلالہ فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن اے پیغمبر ته مومنانو ښځو ته ووایه چې دوی د خپل سترګې یعنې نظرونه ښکته ساتي او د خپلو شرمګاهونو حفاظت دی کوي. نس قرآني په دې باندې ګواه دی. قرآني خبره ده. ګوره دا نه د یو عالم فتوا ده او نه د یو محدث فتوا ده نه د یو شیخ الحدیث فتوا ده بلکې دا د قرآن عظیم الشان آیت دی د رب العالمین جل جلاله فتوا ده. مؤمنو زنانو ته ووایه چې سترګې پټې کړي ویحفظن فروجهن حفاظت دی کوي د خپلو شرمګاهونو. امام بخاری رحمت الله علیه هغه یو حدیث مبارک ذکر کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي فزنا العین النظر زنا د سترګو چې د نو هغه نظر دی. یوازې زنا دې ته نه وایي چې یو نارینه د یو زنانه سره بدفعلي په مکمل ادا کړي بلکې دا د زنا یوه حصه ده چې په سترګو باندې یو بل ته خوږوالی معلوم شي. د دې وجې نه امام بخاري رحمه الله روایت ذکر کوي بابو زنا الجوارح دون الفرج مستقل باب تړي. امام مسلم رحمه الله هم ذکر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی. امام بخاری رحمه الله دا روایت ذکر کړي امام مسلم هم ذکر کړي ان الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی الله تعالی بنی آدم ته لیکل کړي دی یوه حصه د زنا نه. دا به خامخا مومي د دې نه پاتې کېږي نه هر یو بني آدم نه به زنا کېږي خو بعضې انسان به دا وي چې د سترګو زنا به ترې نه وشي نو د سترګو زنا دا ده چې نامحرمې ته نظر ور واچوي او د ژبې زنا دا ده چې هغه خبرې پې باندې وکړي چې زنا طرف ته یې مایله کړي او د نفس زنا دا ده چې نور خلک په خیالونو کې ګرځي او تمناګانې کوي داسې ښایسته ښځه مې دې وي او دا وي او هغه وي او فلان وي او بستان وي او یوازې هغه اندام عورت رسول الله مبارک فرمایي والفرج یصدق ذلك كله ويكذبه. د انسان د نارینه او د ښځینه اندام عورت یوازې د هغې تصدیق او تکذیب کوي نور زنا خو اول نه شروع وي. بل روایت کے راضی صحیح ابن حبان دا روایت ذکر کړی دی. صاحب د معجم الکبیر هم دا روایت ذکر کړی دی. صاحب د مسند احمد هم دا روایت ذکر کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی العینان تزنیان واللسان یزنی والیدان تزنیان والرجلان تزنیان ویحقق ذلك الفرج او یکذبه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سترګې زنا کوي لاسونه هم زنا کوي ژبه هم زنا کوي پښې هم زنا کوي. تشریح کې علماء کرام لیکي سترګې زنا دا ده چې نامحرمې ته نظر ور واچوي په هغې باندې نظر ور خوږ کړي. د ژبې زنا دا ده چې هغه الفاظ وایي چې کوم الفاظ زنا ته مایله کوي. د لاس زنا دا ده چې هغې ته لاس ور واچوي. د پښو زنا دا ده چې د زنا مرکز ته ور روانې. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حکیم پیغمبر هغه مونږ تاسو خبر کړي یو. نظر د شیطان د زهر آلود غشو نه یو غشی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي روایت د معجم الکبیر دی. مجموع الزوائد هم ذکر کړی صاحب د کنز العمال هم ذکر کړی دی او صاحب د ابن کثیر هم ذکر کړی او صاحب د زواجر هم ذکر کړی. حدیث مبارک توای چې دا حدیث مبارک حدیث قدسی دی. ان النظرة سهم من سهام ابلیس مسموم
من ترکها مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته الله تعالی ویل بېشکه بد نظری د ابلیس په غشو کې یو زهریله غشی دی، دا چې کله په چا باندې ورګزار کې ولګي ښه. رب العالمین جل جلاله فرمایي څوک چې زما د ویرې نه دا پریدي نو زه به ورته د دې په عوض کې داسې ایمان ورکم چې دا به په خپل زړه کې د هغې ایمان خوږوالی محسوس کړي، داسې قوي ایمان به ورته ورکمه، د هغې ایمان خوند به دی په خپل زړه کې محسوس کړي. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما کان من نظرت فللشیطان فیها مطمع. کوم یو نظر چې غلط استعمال شي یعنی پردو ښځو ته وکتلی شي نو د شیطان بیا په دې نظر کې تمه پیدا شي چې اوس به دا نظر ورخښ کړي، اوس به دا نظر ورخښ کړي، اوس به نظر ورخښ کړي، هماغه وي چې آخره پورې پاتې شي او په هغې کې بیا انسان په ګناهونو کې اخته شي. ځکه دا بد نظري چې ده دا د ګناهونو جرړه علما کرام یادوي. علامه ابن قیم رحمه الله ذکر کړي دي د علما کرامو دا فتوی ذکر کړې ده ففتنة النظر اصل کل فتنه. د بد نظرۍ فتنه د ټولو فتنو جرړه ده، همدې نه شروع کیږي. نو خپل نظر هغه په حفاظت کې وساتئ، انشاء الله العزیز د ډېرو ټکراتو نه او د ډېرو خطراتو نه هم الله تعالی محفوظ وساتي، نو ګناه نه لري. ښه باقي مې په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.